که چیرې تاسو یو کاروبار لرئ او هغه په یوه خاصه منطقه کې شتون لري، تاسو یوازې کولی شئ د هماغه خاصې منطقې خلکو ته خپل خدمت او یا هم خپل جنس عرضه کړئ. د بیلګې په توګه تاسو یو ښوونیز مرکز لرئ، تاسو یو کورس لرئ او هغه په کابل کې د بیلګې په توګه په دهبریو سیمه کې موقعیت لري. تاسو یوازې دغه د دهبري شاوخوا سیمې خلکو ته کولی شئ خپل خدمات او همدارنګه خپل فعالیتونه عرضه کړئ او وړاندې کړئ او یو څه د لرې سیمو څخه. او که چیرې تاسو یو سوپر مارکیټ لرئ او هغه سوپر مارکیټ د کابل په کارته چهار سیمه کې موقعیت ولري، یوازې د کارته چهار د سیمې خلک د تاسو د سوپر مارکیټ د محصولاتو څخه استفاده کوي او ګټه ورڅخه اخلي. خو که چیرې تاسو خپل کاروبار آنلاین کړئ او همدارنګه خپل کاروبار ویب سایټ ته همدارنګه اپلیکیشن ته تبدیل کړئ، نه یوازې د هغه سیمې خلک چې تاسو هلته دفتر لرئ کولی شي ورڅخه ګټه واخلي، بلکې د ټول افغانستان او همدارنګه د ټولې نړۍ خلک د هغه څخه کولی شي ګټه واخلي او استفاده وکړي او تاسو کولی شئ چې 7 میلیارډ نفري بازار ته ځان داخل کړئ. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته هغه لارې چارې معرفي کړم چې د هغې په وسیله کولی شو موږ خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړو، موږ خپل کاروبار د یوې سیمې څخه په یوه نړیوال کاروبار باندې تبدیل کړو، د یوې منطقې څخه هغه ټول افغانستان ته تبدیل کړو او همدارنګه ټولې نړۍ ته خپل خدمات او خپل جنسونه وړاندې کړو. زه نقیب الله حبیبي یم، ویډیو تر پایه راسره وګورئ او همدارنګه زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تاسو به د لوی کمپنیو لکه ایر بی ان بی، لکه اوبر، لکه ګوګل، لکه فیسبوک او همدارنګه د مایکروسافت کمپنیو نومونه اوریدلی وي. دا کمپنۍ ولې میلیارډ ډالري ارزښت لري او ټولې نړۍ ته خپل خدمتونه او خپل جنسونه وړاندې کوي؟ دلیل دا دی چې دوی خپل کاروبار ټکنالوژۍ برخې ته تبدیل کړی دی او دوی د دغې ټکنالوژۍ پر مټ ټولې نړۍ ته خپل خدمتونه او جنسونه وړاندې کوي. یعنې ډېرو خلکو ته خپل جنس او خدمات وړاندې کوي، له همدې امله دوی ډېر عواید لاسته راوړي. د بیلګې په توګه د اوبر اپلیکیشن. اوبر یو اپلیکیشن دی چې ټکسي چلوونکي او همدارنګه هغه کسان چې له ټکسي څخه ګټه اخلي د یو له بل سره وصل کوي او یو له بل سره یې نښلوي. دوی د اپلیکیشن او ویب سایټ په مرسته خپل کار د ټکنالوژۍ پر مټ باندې د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته عرضه کړی دی. فقط په ډېرو کمو هیوادونو کې اوبر فعالیت نه ترسره کوي. دا د دې لامل شوی چې اوبر رشد وکړي، اوبر پرمختګ وکړي او اوبر یو میلیارډ ډالري شرکت شي. همدارنګه د واتس اپ اپلیکیشن. د واتس اپ په اپلیکیشن کې یوازې 15 کسان کار کوي او عجیبه دا ده چې دغه اپلیکیشن چې کله د میټا کمپنۍ اخیستلو، دوی په 19 میلیارډ ډالر دغه اپلیکیشن واخیستلو. همدارنګه انسټاګرام کله چې میټا کمپنۍ اخیستلو، دوی په 1 میلیارډ ډالر دغه اپلیکیشن واخیستلو، ځکه چې هغه د ټکنالوژۍ پر مټ باندې ولاړ و. اوس موږ څرنګه کولی شو چې په افغانستان کې خپل کاروبار لوی کړو، پرمختګ ورکړو او دغه 7 میلیارډ نفري بازار ته داخل شو؟ که چیرې تاسو یو ښوونیز مرکز لرئ، کولی شئ هغه ښوونیز مرکز په اپلیکیشن باندې تبدیل کړئ او خپل خدمتونه ورو ورو آنلاین بڼه عرضه کړئ. تاسو به د لیندا ویب سایټ نوم اوریدلی وي. لیندا یو پلیټفارم دی چې په هغه کې ښوونیز کورسونه موجود دي. یعنی که چیرې تاسو په یوه برخه کې زده کړې ته اړتیا لرئ، لیندا ډاټ کام ته ورځئ او هلته تاسو یو کورس پیرئ، یو کورس تاسو اخلئ او د هغه کورس په مقابل تاسو لیندا ډاټ کام ته پیسې ورکوئ او لیندا ډاټ کام دغه پیسې بیا هغه استادانو ته ورکوي چې هغه کورس یې جوړ کړی دی. په لیندا ډاټ کام کې په هره برخه کې په لسګونه حتی په سلګونو کورسونه پیدا کیږي. یعنی لیندا ډاټ کام که چیرې یو کوچنی کورس په یوه ځای کې موقعیت لرله، یوازې د همغه سیمې خلکو ته خپل خدمات وړاندې کولی شئ. اما نن ورځ لیندا ډاټ کام د ټولې نړۍ خلکو ته خدمات وړاندې کوي او میلیارډ ډالري شرکت دی. همدارنګه که چیرې تاسو یو پلورنځی لرئ، که چیرې تاسو یو سوپر مارکیټ لرئ، دغه پلورنځی تاسو باید په آنلاین بڼه تبدیله کړئ. تاسو باید د دې لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړئ، د دې لپاره باید تاسو یو ویب سایټ جوړ کړئ تر څو د ټول هیواد خلکو ته وکولی شئ د هغه اپلیکیشن او د هغه ویب سایټ پر مټ باندې خپل خدمات او خپل جنس وړاندې کړئ. په افغانستان کې د آنلاین بازارونو څخه ډېره کمه ګټه اخیستل کېږي. عموما د آنلاین اخیستلو، د آنلاین خرڅولو، په آنلاین بڼه د خپلو خدمتونو د وړاندې کولو فرهنګ چې دی ډېر کمزوری دی. موږ باید دغه فرهنګ ته پرمختیا ورکړو او دغه فرهنګ ته رشد ورکړو تر څو موږ وکولی شو په خپل هیواد کې په آنلاین برخه کې لوی برانډونه رامنځته کړو، لوی کاروبارونه رامنځته کړو.
د بیلګې په توګه تاسو یو سوپر مارکیټ لرئ، تاسو کوشش وکړئ چې هغه په یو آنلاین پلورنځي باندې تبدیل کړئ ترڅو د افغانستان ګوټ ته تاسو وکولی شئ خپل جنسونه ولګئ. که څه هم په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې د دې لامل شوي دي، همدارنګه د زیربنا نشتون د دې لامل شوی دی چې آنلاین کاروبار، آنلاین بزنس په افغانستان کې پرمختګ ونه کړي او هغه د یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. یوه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې په آنلاین بڼه د اداینې د سیستمونو ستونزه ده، همدارنګه د انټرنیټ قیمتي ده، همدارنګه د برق نشتون د لامل شوی دی او همدارنګه په افغانستان کې د سیمو د موقعیت دقیق معلومات نشته دي چې یو کله چې یو څوک یو جنس په آنلاین بڼه وپلوري او د هغه کور ته یې ورسوي. دغه ستونزې د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې په آنلاین بڼه د یو جنس پلورل یا د یو خدمت پلورل له ستونزو سره مخامخ شي. خو بیا هم هر څومره چې په یوه هیواد کې ستونزې وي، هر څومره چې په یوه هیواد کې مشکلات وي، موږ کولی شو دغو ستونزو ته حل لاره پیدا کړو او څوک چې دغه ستونزې دغه مشکلات حل کړي هغه کولی شي ډېر څه له بازار څخه ترلاسه کړي. یعنې که چیرې تاسو په دغه برخه کې کار وکړئ، دغه بازار ته داخل شئ، یعنې تاسو ډېر کم رقیبان لرئ. کله چې رقیب د تاسو تر ځایه پورې رسیږي، تاسو ډېر پرمختګ کړی وي او تاسو لومړی نمبر وئ، نو د تاسو لپاره مې وړاندیز دغه دی چې تاسو خپل کاروبار ټکنالوژي بیس کړئ، یعنې بنسټ یې باید ټکنالوژي وي ترڅو تاسو وکولی شئ چې د نړۍ خلکو ته خدمت وړاندې کړئ، د نړۍ خلکو ته جنس وړاندې کړئ. یعنې تاسو که چیرې خپل کاروبار په اپلیکیشن باندې تبدیل نه کړئ، په ویب سایټ باندې تبدیل نه کړئ، نو تاسو نشئ کولی د نړۍ ټولو خلکو ته خپل جنس، د نړۍ ټولو خلکو ته خپل خدمت عرضه او همدارنګه وړاندې کړئ. د مرسډیز بنز کمپنۍ اجرایوي رئیس وایي چې زموږ رقیبان د موټر جوړولو کمپنۍ نه دي، یعنې زموږ رقیبان هغه نه دي چې د موټرو په برخه کې تولید لري، بلکې دوی وایي چې زموږ رقیبان هغه کمپنۍ دي چې سافټویر جوړوي، هغه کمپنۍ دي چې اپلیکیشنونه جوړوي، هغه کمپنۍ دي چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت ترسره کوي، لکه ګوګل، لکه سیسکو، لکه مایکروسافټ او همدارنګه نورې کمپنۍ چې د اپلیکیشن، ویب سایټ او ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت ترسره کوي. ځکه چې په راتلونکي کې یو اپلیکیشن کولی شي، یو سافټویر کولی شي د زرګونو خلکو کار ترسره کړي، یو اپلیکیشن کولی شي چې هغه میلیارډ ډالري ارزښت پیدا کړي. تاسو به د زوم اپلیکیشن نوم اورېدلی وي. کله چې کورونا را پیدا شوله، دغه اپلیکیشن ډېر پرمختګ وکړ. نن ورځ د ونډو په بازار کې یا په سټاک مارکیټ کې په میلیارډو ډالر ارزښت لري. همدارنګه تاسو به د کلب هاوس اپلیکیشن نوم اورېدلی وي. یوازې یو کوچنی اپلیکیشن دی. دغه اپلیکیشن نن ورځ د ونډو په بازار کې میلیارډ ډالري ارزښت لري. یعنې په راتلونکي کې کاروبارونه او هر څه په اپلیکیشن باندې تبدیلیږي، هر څه آنلاین کیږي، هر څه د ټکنالوژۍ پر مټ کولی شي پرمختګ وکړي. نو تاسو باید له خوب څخه راویښ شئ او خپل کاروبار حتما آنلاین کړئ، حتما په اپلیکیشن باندې تبدیل کړئ، حتما یې په ویب سایټ باندې تبدیل کړئ، ځکه چې نن ورځ هر څوک یو موبایل لري، یو کمپیوټر لري او دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري. په دې هیله چې زموږ هیواد په ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړي او موږ وکولی شو د ټکنالوژۍ په برخه کې لوی برانډونه رامنځته کړو.